مورې مرمه له تندې د بچ کېدو هیڅ هیله مې نشته. ډیره به مې یادېږې. خپلو ملګرو ته مې پیغام دی چې د چا پیسې را باندې پور دي، لومړی خو به یې زما ورونه ورکړي او که هغوی وس نه درلوده راته دې وبخي. د نیمروز جلوهلي افغان اخیری پیغام. منم د دنیا پای مرګ دی او ډیر کم خلک به داسې وي چې په لوی لاس ځان د مرګ تر خولې ورسوي. هیڅوک دا نه غواړي چې لوږه، تنده او خړو دښتو ته اوږه ورکړي، خو مجبوریتونه هغه څه دي چې د هر څه به شاته اچوي او د یوه پنډ هیلو سره به د خاپوړو له خاورې د وطن جلا کېدو ته غاړه ږدي. مارګو د مرګونو دښته، وچه بې اوبو دښته، د نږدې 50 سانتیګریډ تودوخې او د تېرېدو لپاره له ننګونو ډکه دښته چې هره شیبه پکې د تندې له امله د ژوند له لاسه ورکول ممکن دي. تازه د مرګو په دښته کې د یوه وطنوال د ژوند د وروستیو شیبو ویډیو ثبتوي چې په زړه کې لارې جوړوي. دی وایي مورې ما وبخه او دعا راته کوئ. بیلتون دې ډېر سخت دی، ممکن څو شېبې لا ژوندی یم خو نور ژوند ته هیله نشته. پر ما پوره وړو واورئ. لومړی خو به مې ورونه قرض در خلاص کړي، که وس یې نه و روی بخئ. په پای کې د کورنۍ په غړو غږ کوي چې هیله ده په بچیانو مې پام وکړئ. د رزق په تکل ووځم په ورانو ورکو لارو، که مړ شو میارانو د بچو خیال مې ساتئ.